تعالى جواب الشو استاذ ابو الكريم سر باغي کې سماج خبره کړل زدا هر خبره جواب ده کومه دا باقي مې ټول د تاریخ وستو کا پر یو واده ستانه ده ټول باندې بیلا ټول د تاریخ وستو کا یا موږ نه پلانیږو دا خبره escenario que está بچي یو سړی د امریکې نه راغی صحافي و چې ما په صرف یو سوال وړی دی زه راغلی یم که ما ته وایي ستاسو عمل کوم خوا روان دی کوم خوا ځای ته دا جالب صاحب ته ورته وایي چې زموږ مثال خو داسې نه کوي چې سړی په بس کې داسې وي هغه ډرایور بدبخته نه دی خبر چې زه کوم خوا روان یم نو موږ خو جوړلی نو موږ څه خبرې کوو کوم خوا بچې ته ورشه د نن نه مشرف ته تپوس وکړه چې ته کوم خوا روان دی هغه نه دی خبر د هغه جنرال نه دي خبر بې تجربه کې زه نه کې یو ځل داسې کار وکړي چې ما به ته تقریر کړی په جلسه کې چې دا یحیی خان چې دی رجمنټل پالیټکس دلته چلېږي نو ټلیفون ماته وکړ ما چې دا رجمنټل پالیټکس څه ته وایي ستاسو دې سیاست کې څه فرق دی ما صاحب ته خو فوجي سړی نو تا ته څوک اواز وکړي ایس رایټ نو ته به एकदम سترګې دې پاس تپوس وکړي زه فوجي نه یم زه سیاستدان چې ما ته وایي ایس رایټ نو واچ شوډ آی ټیل مای ولې دې کې زما څه خیر دی د قوم څه خیر دی د وطن څه خیر دی د ملت څه خیر دی د علاقې څه خیر دی نو ما ته وایي خبره خو دې ټیک وکړه خو یې کوئ ډېره مه بچې نن سبا خو ټولې لارې هغوی ته پخه زه بلکل دا په دعوې سره وایم چې دوی ته په خپله پته نشي چې موږ کوم خوا البته موږ په یو څیز خبرې کوو چې لکه څنګه ما راته وویل چې موږ پټاخه خلاصه کړه نو چې څنګه د روس افغانستان کې راننوت او امریکا مجبور شو چې راشي دې علاقې ته دغه شان چې دوی پټاخې واپس امریکا موږ ته راننوت اوس که مولا سره هغه حساب کتاب کوي نو هغه د چل ورځي زمونږ څه کار دی ما ته یو ځل چا وویل چې د اسلامي پارټو دا مشران چې دي دا ټول پښتانه دي او پښتانه خو په اسلام باندې ډېر مین دي دا ته خو ډېر مشکل دی نو صاحب څنګه کار خو سیاست دی موږ پر خپله شوبه کې دا پارټۍ چې دا زموږ پارلماني سیاست نه ایستي د پارلمان په دې صوبې په اتیا ممبرانو کې یو ممبر دی هغه تاسو به پیژنئ د بنو خان دی هغه ګیره میره نشته هم خان دی او د حاجي صاحب په سره هغه بایکاټ کړی دی هغوی ما ویل شوی چې موږ پارلماني سیاست کوو موږ جهادي سیاست کوو نو جهادي سیاست چې دا خو زما سیاست نه دی دا زما ذمهواري نه ده هغه وایي چې زه ټوپک په جوړ دلته سیاست کوم جهادي کوم نو چې جهادي سیاست خبره کړي نو بیا حکومت پوه شو هغه پوه شو د پاکستان فوج پوه شو هغه پوه شو او د ټول همدا بیا امریکا پوه شو هغه پوه شو چې دا موږ راوړل شو ما نه هڅه وچړې ته دین کار نشته چې کوي هغه سره کوي سیاسي طور زمونږ ذهن بالکل صفا دی واضح وګوره په دې خبره وټیم مدري کې دا خبره بل او زوی په سبا ده نه دي چې باندې کې دې خبره کې اورل کاته چې تاسو دیوانه موږ راځو چې نه دي ته پاتشتا او نه موږ ته پاتشتا چې چرته روان دي
خو یو دا چې تاسو صرف د ایم پي رهبر نه یې بلکې زموږ د خلکو لپاره لکه موږ هم ستاسو د فیوچرسټک ویژن او یا د سینټر په حیثیت باندې موږ تاسو رسولو او په ماضي کې ضیاء الحق ته او قاضي حسین احمد ته پته نه وه چې افغانستان کې به څه کېږي خو تاسو هغه وخت کې ویلي چې دا به کېږي او هغه پې پوه شو نو کېدای شي اوس مشرف ته پته نه وي خو تاسو ته پته چې د ملک به څه کېږي نو موږ به ښکاره ټکو کې ووایي چې د ملک به څه کېږي که نه چې ما خو تا ته وویل زه نه یم خبر چې ته ولې دا بار کې ما خو تا ته وویل چې کله د روسیانو روس کې افغانستان د روس نه واپس لاړل او موږ دریا پورې وتل نو امریکنو خپله دلچسپي په دې علاقه کې ختمه کړه او بیا موږ خپلې مخې ته پرېښودو بیا اخر ورو خو چې کله موږ پټاخه خلاصه کړه نو امریکا واپس راغلې ده اوس به دلته هغه څه کېږي بچې که ستا خوښ وي او که ستا نه خوښ وي چې امریکا کور غواړي او چې بچی کور غواړي ته بیا وایم چې خبره کوم نو سبا د باندې په اخبار کې راپس درته لیکلي ده د مطلب خبره په ځای کړم چې موږ مسلم لیګ له چې راغلو ما ورته خبره وکړه ما ورته ویل چې تاسو په دې ډېر راغلي چې موږ دا چې ډېر منډېټ اخیستې دا منډېټ تاسو درکړې دی تاسو ولې Mr. Assembly qui m'a dit à la scuola un po' qualche toffa. Anche a la scuola toffa c'è da vedere. Allora le mappe di Siaciano ma le uise ci le senti per pensare. Non male c'è tanto del canale, non le chiedi piccolo po'. Non tanto era ma se o tanto che come schilato era con altro. تاسو یې ستاسو نه خطر ستاره ستاسو او کوټه په طرف کې چې دیم چې لانی نو مالته ته ستاسو د اختیار وایي تاسو یې دې چې ته دې څنګه کې د نه نه هاوس کې شي من باندې خرشيږي علامات ولته نه تاسو له شپږ کروڑ روپۍ پاکستان راغلو شپږ نه باندې ستاسو کوم خبره نه یو ولته وینم تاسو اختیار وایي دا تاسو چې دې جوډیشري نه خطر ده ورځه کې نو دا موږ ورته سپریم کورټ ججان مخکې او تاسو ورپسې او ځلون هغه کې په دغه باندې څه کوي تاسو نو ما ته وی چې بي بي سي کې اول دین دا ترار شغال نو وی وته ترار وي نو مې ترار د خپل راوښته Chief Justice के पढ़ रहा है Commander in Chief से पढ़ रहा है नवाब तो उस जमात हिमायत का कार्य जो बाबा के मकान से दे और बच्चे तरह से कम फारा वाले हो करना कहाँ दारे जो तबूई जो तो पर दिन ये तब सब तरह खत्म शुरू था रूस रूस को पाकिस्तान